السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره جلسه کې د کسور تقسیم ضرب جمع او تفریق ولوستله. اوس راځو کسر الکسر ته. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. کسر الکسر دې ته مرکبه کسرونه هم ویل کېږي. ګران زده کوونکو، هغه کسر ته کسر الکسر ویل کېږي، یعنی هغه کسر ته ویل کېږي چې په خپل صورت یا مخرج کې کسرونه شامل کړي، د مرکبه کسرونو ساده کول. اوس راځو د مرکبه کسرونو د ساده کولو لپاره موږ صورت د مخرج په واسطه تقسیموو یا صورت د مخرج په معکوسه سره ضربوو. مثال ته ښه ځیر شي ګران زده کوونکو، لکه موږ کسر لرو A پر B باندې، تقسیم پر C پر D باندې، C پر D باندې. موږ دوه ډوله کولی شو چې دا عملیات ترسره کړو. یوه لنډه طریقه، د لومړی کسر صورت اخلو، د دوهم کسر مخرج سره ضربوو. د دوهم کسر مخرج اخلو، د دوهم کسر صورت سره ضربوو. لکه A ضرب د D پر B ضرب د C. یو طریقه شو. بله طریقه چې دا داسې لنډ اخلو، لکه A پر B خپله، دغه د تقسیم علامه څه ده؟ دا د تقسیم علامه په ضرب باندې چینجو، دوهم سیدي سره معکوسوو، یعنی مخرج په صورت باندې لیکو، صورت په مخرج باندې لیکو. مساوي کېږي A ضرب د D پر B ضرب د C. د دې دوه طریقو له لارې نه موږ کسر کولی شو چې یو ساده کسر ته تبدیل کړو. ګرانه زده کوونکو، په کسر کې یادونه، که چیرې په صورت یا مخرج کې څو عملیې شتون ولري، لومړی موږ د کسر صورت او مخرج په یو کسر کې بدلوو او بیا یې ساده کوو. لاندې مثال ته ښه ځیر شي، لکه موږ یو کسر لرو 4 پر، یعنی یو کسر شو، بل کسر 5 پر 3 باندې. دا کسر دی، د دې ساده کولو لپاره موږ څه شی کوو؟ هر عدد چې مخرج ونه لري ګرانه زده کوونکو، مخرج یې څو ده؟ یو. موږ په تېر درسونو کې مې ولوستله. نور 4 مخرج نه لري، د هغې مخرج یو ده، تقسیم پر 5 پر 3 باندې. بله کسر ده، لکه مخکې چې موږ وویله، کولی شو چې ډایرکټ د اول کسر صورت له دوهم کسر مخرج سره ضرب کړو، د اول کسر مخرج د دوهم کسر صورت سره ضرب کړو. همداسې یعنې 4 ضرب د 3 یو ضرب د 5 مساوي کېږي. 4 چې 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 12. 5 چې یو سره ضرب شي څو کېږي؟ 5. یعنې په دې طریقه موږ کولی شو چې کسر ساده کړو. همداسې کېدای شي نور کسرونه مو د جمع په حالت، د تقسیم په حالت، دا موږ کولی شو چې ساده کړو. ګرانه زده کوونکو، اوس موږ راځو اشار کسر باندې. اول هر څه لولو د هغې تعریف باندې باید پوه شو. اوس راځو اشاري کسر باندې. هغه کسر ته ویل کېږي چې د هغه مخرج د 10 طاقت څخه یو دی، ځکه چې د اشاري کلمه له 10 څخه راځي چې د 10 معنا لري. او په بله عبارت، کله چې موږ یوه کسر صورت د هغې په مخرج تقسیموو، رامنځته شوی عدد د لسیزو عدد بلل کېږي. لکه په لاندې مثال کې ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، موږ یو کسر لرو 12 پر 10 باندې. دا یو اشاري کسر ده، ځکه چې مخرج یې 10 ده. یا همدغسې 15 پر 100 باندې، دا هم یو اشاري کسر ده. کېدای شي ګرانه زده کوونکو چې په دې شکل باندې هم ولیکو، لکه 12 په 10 تقسیم شي څو کېږي؟ 1.5. دا هم اشاري کسر ده. همداسې بل عدد هم کولی شو چې ولیکو، لکه 3.2. خو ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي، د اشاري علامې نه څخه عدد موږ لولو، داسې نه وایي لکه 2.4، نه، 4 په دې یعنې یو عدد ویل کېږي. داسې کمپلیټ یا مکمل عدد نشو ویلی موږ. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي، دغه علامه چې تاسو ګورئ، دغه علامه دا د اشاري علامه ده. یو اشاري کسر چې له دوه برخو څخه جوړه سوي دي، د اشاري نښه کیڼ اړخ بشپړه عدد ده، یعنې دغه عدد ښي خواته دي، دا یو بشپړه عدد ده، دا مکمله عدد ده. د هغې ښي اړخ ته د اشاري عدد ویل کېږي، یعنې دغه عدد دلته چې 5 ده، دې ته موږ اشاري عدد وایو، او دې ته بشپړه عدد ویل کېږي. دې ته بشپړ عدد ویل کېږي، خو دې ته اشاري عدد ویل کېږي. یادونه،
که موږ د لسې نقطې ښي اړخ ته صفر جمع کړو د عدد بیه په هېڅ بدلون نه راځي. یعنې که موږ د لسمې نقطې ښي اړخ ته صفر جمع کړو د عددو بیه په بدلون ونه لري. بېلګه څرنګه لکه موږ لرو 4.3 دا مساوي کېږي که داسې ولیکو 4.3 په دې خوا کې چې هر څومره صفرونه موږ اضافه کړو بیا هم هېڅ معنا نه لري، زموږ په قیمت کې څه تغیرات منځته نه راځي. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.